محترم مولانا صاحب د الفاظو خرچه وکړه دومره په کار نه وه په هر حال د ټولو خوشحالۍ مبارکي درته وایم خو استادو ته شعر ویل لکه د عطر د دوکاندار چې سړی یو وړوکی بوتله در خرڅوي دا په کار نه ده دا د فرهنګ کور دی د شاعرانو کور دی بخښنه غواړم او ټولو ته د دې غونډې د جوړېدو چا چې په خدمت کړي هغه د جوړونه ورکړي څه شعر را سره نشته چې ستاسو د توقع مطابق به هر حال خپل وار تېروم اول به درته نړۍ ته مې یو درې څلور بیتونه لیکلي دي دا نړۍ د ښځینه نوم دی نو ما د کونډې خطاب ورته کړی دی کونډې نړۍ ته مې یو درې بیتونه لیکلي دي وایي د بدو څخه لاس واخله نور ښه وکړه نړۍ د بدو څخه لاس واخله نور ښه وکړه نړۍ په ځان باندې فرحم څه ناڅه وکړه نړۍ د شرق او غرب مفسد لنډغرو شرمنده کړي د کونډې غوندې پاتې شوې مېړه وکړه نړۍ او محترم عثماني صاحب بلکې ټولو ملګرو ته د شرق او غرب مفسدو لنډغرو شرمنده کړي د کونډې غوندې پاتې شوې مېړه وکړه نړۍ او راځه که عزت غواړي حیا زده کړه ایمان راوړه طالب افغانستان سره واده وکړه نړۍ راځه که عزت غواړي حیا زده کړه ایمان راوړه او طالب افغانستان سره واده وکړه نړۍ اوښکې وینې او خولې سره یو ځای شي اوښکې وینې او خولې سره یو ځای شوې اوښکې وینې او خولې سره یو ځای شوې نازک لاس او زولنې سره یو ځای شوې سرې مرمۍ سپینې سینې سره یو ځای شوې تنکۍ غوښې او لمبې سره یو ځای شوې اوښکې وینې او خولې سره یو ځای شوې نازک لاس او زولنې سره یو ځای شوې سرې مرمۍ سپینې سینې سره یو ځای شوې تنکۍ غوښې او لمبې سره یو ځای شوې لوږې تندې شبګیرې سره یو ځای شوې اغزي کاڼي او پښې سره یو ځای شوې لوږې تندې شبګیرې سره یو ځای شوې اغزي کاڼي او پښې سره یو ځای شوې دعاګانې او سجدې سره یو ځای شوې خویندو ورونو جنازې سره یو ځای شوې دعاګانې او سجدې سره یو ځای شوې خویندو ورونو جنازې سره یو ځای شوې ترېنه جوړه مسته ناوې د حریت شوه ترېنه جوړه مسته ناوې د حریت شوه دغه رنګ رنګ حادثې سره یو ځای شوه یو څوک دی د مظلوم مخې ته ډال دی ورنجار شم یو څوک دی ظالمانو ته زوال دی ورنجار شم او قلم د نازولي زوی په څېر زړه ته راتېر دی ټوپک د غیرتي ورور په مثال دی ورنجار شم او غربت دغه چاره هم را سره وکړه د مکتب کتابچې پلورم او ژاړم ما یو جوړ د ماشومتوب جامې ساتلي کله کله ورته ګورم او ژاړم او دومره وخت نه لرم د ځان په اړه هېڅ نه وایم عشقه د دار او د زندان په اړه هېڅ نه وایم څو لیونیان په دې پرانیستي کتاب ښه پوهېږي چا ته د دې څېرې ګرېوان په اړه هېڅ نه وایم په ګل بې حده خفه کېږم ګل مه رژوئ د نازولي طالب جان په اړه هېڅ نه وایم او بس چې را یاد شي نو په زړه دواړه لاسونه کېږدم نور ته د ګران افغانستان په اړه هېڅ نه وایم چې دا ناړامه نړۍ وتړم په سپینه پګړۍ مفتونه نور د خپل ارمان په اړه هېڅ نه وایم او چې دا ناړامه نړۍ وتړم په سپینه پګړۍ مفتونه نور د خپل ارمان په اړه هېڅ نه وایم محسن قسمت الله ګیانوال او فتح الله فاتح او باسین